صلح چې وسوه مخکې څه وه هغه ختم شو. له کندهار ولایت څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ ته د موټرو اوږد کاروان او سلګونه کسان په دې موخ راغلي چې د دوو کورنیو ترمنځ د قتل پر سر دښمنۍ ته د پای ټکی کېښودل سي. د روغه جوړه کې د مقتول پلار د سلګونو خلکو مخې ته د خپل 28 کلن زوی قاتل ته بخښه کوي چې په دې سره د قاتل پلار هم خوښ دی او د دغه کورنۍ څخه مننه کوي چې روغه جوړې ته یې غاړه ایښې. قومي خلک راغلي دي، دا جوړه یې وکوله. د کندهار خلک راغلي دي، د هلمند خلک راغلي دي، د هزارجوت زموږ خانان راغلي دي. دې خلکو زموږ جوړه وکوله او دغه خلکو قاتلانو ته موږ بخښه کړې ده. موږ رالو دا خلکو موږ ته عفوه وکړله، ویې بخښلو. کوم هغه دغه چې و پر هغه سیسټم باندې پر رواج باندې د وطن د پښتونوالي موږ ورسره ولاړو. پر همدې مهال یو شمېر قومي مشران چې په یاده روغه جوړه کې اغېزمن رول لوبولی وای، دوی د اسلامي امارت په لارښوونه او د بېلابېلو قومونو مشرانو په منځګړیتوب دغه ډول روغې جوړې کوي تر څو په هېواد کې د قومونو او کورنیو ترمنځ اوږدمهالې دښمنۍ په دوستۍ بدلې سي. هغه د قاتل کورنۍ د مقتول کورنۍ د قاتل و کورنۍ ته بخښه وکړله او ویې بخښئ. بیا څه شی چې موږ لازم وګڼئ هغه مو د دې یتیمانو دپاره کښېښوئ. نو دوی ته دې الله تعالی خیر ورکړي چې د هلمند کسانو او د کندهار و کسانو ته بخښه وکړله. خدای تعالی دې عزتمن او قدرمن ولري. او بله په آخري کې دا خبره چې زموږ ولایتو ته سفرونه جاري دي چې دا د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د خواسه او د امارت د خواسه موږ ته دا ویل کېږي و قومي مشرانو ته چې ولاړ سئ پر ولایتو وګرځېږئ، د خلکو ستونزې او مشکلاتو ناخوالې ورحل کړئ. نو دغه دی چې اوس راغی او په دې کې د لښکرګاه په خپله د هلمند د ولایت قومي مشران هغه هم په دې کې په حضور درلودی، دې کې شتون درلودی. نو نن دغه پر دغه وخت باندې د فیصله وسول په خیر او په عافیت باندې د امارت د مسؤلینو او د امارت د لوړو مشرانو د نظارت لاندې وسول. بلخو بیا په دې روغه جوړه کې ګډونوال یو شمېر دیني عالمان وایي اسلام هم بخښه غوره ګڼلې او پر دغه ډول روغه جوړه یې لا هم ټینګار کړی دی چې زیاتې سي. دغه جرګه په مخه باندې بوتلل سول ځکه چې الله جل جلاله فرمایي چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان سره ورونه دي، تاسې هانو هڅه وکړئ چې د دوی دغه برقراري د ورورولۍ دا سره قایم او دایم ولري. او بل د رب العالمین هغه د دغه بندگانو پر زړه باندې الله دغه د رحم اوبه تیرې کړي چې د دغه قاتل د مقتول شهید پلار اجي دفتر خان عام او تعام هغه عفو ورته وکړل او بیا د قومي مشرانو هغه چې څه یې مناسب وبلل د دغه اتیمانو دپاره یې هغه په هغه مکتوب کې د فیصله خط لیکل سوي دي. ویلی سو چې پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو راوروسته په هېواد کې د قومونو او کورنیو ترمنځ ډېری اوږدمهالې دښمنۍ په دوستۍ بدلې سوي دي. نعمت الله همت، د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون، هلمند.